الله الرحمن الرحیم مرګرو کو تاسو ته په ناشنا نمبر باندې ټلیفون راځي تاسو کور ته فون کوي تاسو ته پکې تاسو خپل شناخت نه کوي چې زه څوک یم نو تاسو دا څنګه ملاولی شئ بالکل اسانه طریقه کار دی په کمنټ کې زیات ټایم تاسو نه خرابوم په کمنټ کې چې ما لینک ورکړی دی هغه لینک په ډاونلوډ کړئ د پلی سټور نه او تاسو د نمبر ملاولو سره سره دغه د شناختی کارت نمبر دغه د ایډرس او دغه په نوم باندې چې نور کوم سیمونه هغه ټول تاسو ملاولی شئ نو د دې نه مخکې تاسو دا درخواست دی چې تاسو دا چینل نه سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ تاسو دا شان ښه قسمه ویډیوګانې معلوماتي ویډیوګانې ملاویږي او ښایسته شانتې کمنټ هم وکړئ زو موبایل سکرین ته او تاسو زه ښیم چونکې ما پیل نه دا اپ ډاونلوډ کړی دی نو تاسو زه پریکټیکلی ښیم چې څنګه تاسو د موبایل نمبر ډیټا راایستلی شئ دغه شناختی کارت نمبر او هغه چې کوم نور کوم سیمونه دي هغه پوره ډیټیل تاسو ته ملاویدلی شي بالکل په اسانۍ بغیر د څه چارجز نه که ویډیو تاسو ته خوښه ولګېدله نو کمنټ ضرور وکړئ زو موبایل سکرین طرف ته درالو او دا اپ ما د پیل نه ډاونلوډ کړلی سیم انفارمیشن والا دا سروس 1 باندې به کلیک کوئ دلته به نمبر ولیکئ بغیر د صفر نه او که د دې نه تاسو چېرته شناختی کارت نمبر هم لګولی شئ په هغې باندې هم تاسو ته میلاویدی شي چې څومره سیمونه دي او که په نمبر باندې لګوئ نو تاسو ته به د شناختی کارت او نور چې کوم سیمونه دي هغه به درته ښایي دا ما ولګوو 0300 98 99 زیرو پکې پیله ټکی به نه لګوئ صحیح ده زیرو دا به موږ سرچ کړو دا یې د ریزلټ راغی دا د سایرا صدیقي په نوم باندې هاوس نمبر 23 بلاک نمبر 1C بیریه ټاون لاهور اوس دا شناختی کارت نمبر به ځینې موږ کاپي کړو دلته به دا ولګوو چې آیا نور په دې شناختی کارت باندې څو سیمونه دي یو دا نمبر راغی یو یې د کته بل راغی تر لاندې د نه یو بل هم راغی دا درې نمبر دي یو د یو فون دی یو د جیز وارد دی بل هم جیز وارد دی نو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي ضرور دا لایک